د کلي غل د یو وخت کیسه ده. په یو کلي کې یو غل و. د هغه د وجې په ټول کلي کې ډېره زیاته ویره خواره شوې وه چې کله به ماښام شو نو هر طرف ته به ډېره زیاته ویره خواره شوله او خلک به ډېر زیات ویرېدل. بیا به د ماښام نه پس د خپل کور نه بهر نه راوتل او د خپل کور کړکۍ به یې باندې کړي. همدا اوس چې تیارو ما لږ صبر وکړه، تا کې دومره صبر نشته دی، چېرته لاړ شه، څه کار روزګار ای ښځې د شیشې صبر وکړمه، روټۍ ګڼ راوړه. روټۍ ته مې ډېر زیات لږ شوی دی او که روټۍ نه راوړې نو بیا به زه ستا سره داسې کار وکړمه چې ستا خاطر نیکه به یم یاد ساتي. او د پیسو څه فکر مه کوه، نن ماښام ته ګوره چې زه څومره پیسې راوړم، په لکونو کې به پیسې راوړمه. بس ته د دغه نه بېغمه شه، ته اوس ما ته روټۍ راوړه. روټۍ دانیاله ستا پیسو ته زموږ ضرورت نشته دی، ته موږ ته پیسې مه راوړه، خو بس داسې کار وکړه چې دا روټۍ وخوره او د دې کور نه د تیارې پیسې بهر ونه باسي. دغه زموږ دپاره غټه خبره ده. بیا داسې کار وکړي چې دانیال ته روټۍ راوالي او هغه روټۍ وخوري. بل طرف ته په کلي کې ډېره زیاته ویره وي. هغې وجه دا وي چې د هر کور نه ډېرې زیاتې غلاګانې کیږي او هغه غل نه معلومیږي، د غل څه نام او نشان نه معلومیږي. په دې کلي کې یو دوه نور کسان هم وي چې هغه د غل د معلومېدلو کوشش کوي. باباجي ما اورېدلی دي چې کلي ته خطرناک غل راغلی. او ستا خبره بالکل صحیح ده. حکومت اعلان کړی دی که دا غل چا ونیو نو هغه ته به 10 لک روپۍ انعام ورکوي. هو ستا خبره بالکل ټیک ده، ځکه چې دا څه معمولي غل نه دی، دا ډېر زیات غټ غل دی. موږ له د غټ او د وړو کیسو موږ له پیسې پکار دي او د دې غل نیول دومره ګرانه نه دي. هغه څنګه؟ دا خو ډېر زیات خطرناک غل دی، نو دا به موږ څنګه معلوم؟ هو باباجي زما سره ایډیا شته دی، بس ته زما سره راځه چې دغه انعام در باندې وګټم. بیا چې کله ماښام شي نو دانیال خپله کاروایي شروع کړي، یعنې د پردو کورونو نه غلاګانې شروع کړي او هغه پردو کورونو ته ورځي او د هغه نه سونه او پیسې غلا کوي. او دانیال ډېر زیات جلباز و. هغه په جلبازۍ کې د خپل کور نه هم غلا کړې وي خو هغه ته هېڅ پته هم نه وي لګېدلې. یا داسې کار وشي چې د هغه کلي دوه مشران پولیس سټیشن ته راشي او هلته پولیس سټیشن والا ته وایي پولیس ماما موږ خو د هغه غل باره کې راغلي وو چې هغه غل ونیسو، خو د هغه ته موږ ته څه نشانې راکړه چې موږ یې اسان پیدا کړو. ها زه ستاسو ډېره مننه کوم، که تاسو دا غل ونیو نو تاسو ته به موږ 10 لک روپۍ انعام درکړو او د دغه غل باره کې به تاسو ته موږ څه نشانې هم درکړو. بیا هغه دوه کسان داسې کار وکړي چې هغو ته یو آرټس ورکړي او په هغه آرټس باندې دوه د غلانو تصویران وي. باباجي ودرېدو زما کمان، دا غل به اوس موږ ډېر په اسانۍ سره ونیسو. زه ستا ایډیا څه ناڅه کار وکړو، ځکه چې دا نشانې د هغه سره څه ناڅه میټینګ خوري، نو موږ ته به اساني وي. وګوره ما ته، زما کار دې ولیدو، ما درته په لږ ټایم کې 10 لک روپۍ راوړې. هو منم دي، خو داسې کار شوی دی چې بېګا زموږ د کور نه هم چا ډېرې پیسې غلا کړي. د دغه فکر مه کوه، ځکه چې د خپل کور غل خپلې پیسې بل چېرته نه وړي. خو بل طرف ته په کلي کې ویره نوره هم ډېره زیاته شوې وي او د کلي خلک ډېر تنګ راغلي وي، ځکه چې د ډېرې زیاتو کورونو نه غلاګانې شوې وي او په کلي کې یوه ویره خوره شوې وي. بیا چې کله ماښام شي نو دانیال بیا د خپلو لاسو صفایي وکړي او بیا خپل کلي کې د غلا کاروایي شروع کړي او ډېر زیات کورونه لوټ کړي او بیا چې کله کور ته راشي ما اورېدلی مې دي چې کلي خلکو ته ډېره زیاته ویره. هو ستا فکر بالکل صحیح دی، ځکه چې پولیسو اعلان کړی دی چې دغه غل موږ ته چا ونیو نو هغه ته به موږ ډېر زیات انعام ورکوو.
د دانیال نیول اوس دومره اسانه چې یو عام کس به رالګي او دانیال به نیسي. بل طرف ته باباجي او هغه بل کس د غل په لټون کې وي او هغو ته تر اوسه منګې لا غل نه وي میلاو شوی او هغې د غل د معلومېدلو کوشش کوي. هغې خو ډېر زیات کافي کوشش کلی وي او هغو ته غل نه وي میلاو شوی. دغه ټایم کې هغه خپل منځ کې خبرې کوي چې په دې ټایم کې هغه غل د دغه ځای نه روان شي او د هغو په نظر کې راشي. بیا هغه دواړه کسان په هغه غل پسې شاته ولګېږي او هغه غل پسې شاته روان وي. بیا چې لږ ټایم وشي بیا د دې دواړو کسانو د نظر نه هغه غل غایب شي او هغه دواړو کسانو ته دا معلومات حاصل شي دا غل هم د دې نږدې کورونو دی. بیا هغه دواړو کسانو ته په دې کلي کې یو دوه کسان میلاو شي کوم چې د هغه پکچر سره لږ لږ میچنګ خوري او هغه دواړه کسان ونیسي او پولیس سټیشن ته یې راولي. په هغه دواړو کسانو کې یو دانیال هم وي. بیا هغه دواړو کسانو ته انعام ورکړي او هغه د دې ځای نه لاړ شي. خو بیا پولیس ته په دې دواړو کې اصلي غل معلومول ډیر زیات ګران وي. بیا پولیس یو داسې پلان و چې هغو دواړو کسانو ته یو یو پټ چوکا ورکړي او هغه دواړو کسانو ته ووایي چې دا یو پټ چوکا ده او چې د کوم کس چوکا د یو پټ نه 2 انچې زیاته شوه نو هغه به اصلي غل. بیا دغه نه پس دا دواړه کسان په بیلابیل جیل کې بند کړي او د دې نه لاړ شي او سبا به پته ولګېږي چې غل څوک دی. چوکا په اصل کې غټېدله نه خو بلکې دا د دې پولیس یو چال و. بیا دواړه په بیلابیل جیل کې وي خو دانیال ډېر زیات جلباز وي. هغه داسې کار وکړي چې د خپلې چوکې نه 2 انچې کمه ځکه چې دانیال وایي چې سبا به زما چوکا 2 انچې نوره هم زیاته شوې وي او زه اصلي غل یم نو بیا به ورته زه معلوم شم. خو اصل کې هغه چوکا په رښتیا نه غټېدله او هغه په خپله جلبازۍ کې د هغه نه 2 انچې کټ کړي. یا چې هغه دواړه چوکې چیک کړي نو د دانیال په چوکا کې 2 انچې کمه وي او هغه اصلي غل وي او بیا هغه بل کس هیله کړي او دانیال په جیل کې بند کړي او د هغه ټول مال او ټولې پیسې په دغه کلي کې